د موږ تعلیمي نصاب څومره غار کو خو دا په دې معنا نه چې موږ هغه ته وګورو چې بالکل بند کړو تعلیم سفیر صاحب دا اوس زموږ خلک وایي زه خپله ما دا ویلي چې په مرګ هم له وطنه نه وځم خو اوس چې د بچو بچي مې راغړ شوي دي زه غواړم چې که چېرې تعلیم خلاص نه سي را روان کال ته کېدای شي زه ولاړ شم ځکه اوس 3 کاله وطن نور خو تاسې هم دي چې مخکې 2 کاله 3 کاله صبر وکړو موږ وایو چې اسلامي قانون راته جوړ کړي موږ باید مجبوره نه سو دغه اوس موږ مجبور یو چې پاکستان لارې را باندې باندې کړي ښځه مریض چېرته بوځم ما به 3 کاله 5 کاله بعد د موږ د ښځو ډاکټرانو سرنوشت کوم ځای کې اسلامي چوکاټ ورته جوړ کړي نړۍ یعنی موږ هغه نه غواړو غربي اوس کوم یعنی په افغانانو کې خو دا داسې نشته هغه لوړکینې نه موږ تاسې ته دا ویلي چې غیرت د پښتو د وداد د په دې ځان هم وازمو تر اوسه پورې ځان هم پرې وځلی نو دې موضوع ته سفیر صاحب ټولې غواړي او دا امارات نور په ټولو چارو کې ډېر ښه روان ده الحمدلله وضعیت اداري ټول بخښونو شکر ښه روان دي دغه 2-3 موضوعات دي چې په دې کې ملت مکمل یو کېږي دغه ملت سره بسته کېږي بیا نه غواړو چې شاته لاړ شو والله کوم نه په جمهوریت کې څه وظیفې لري نه کېږو خو د نظام بدلېدو ویښته یې راسپین کړل ځکه موږ جګېږو بیا لوېږو نور نه غواړو چې ولوېږو و دغه یو څو موضوعات دي په دې کې باید خالص د تاسې نظر تاسې ته په دې وایي چې په وطن کې نه یئ مشرانو سره رابطې کې موږ هلته هم ورته پرېږدو خو یې نه غواړو خو موږ وایو چې لږ زر و چې دا به ډېره ښه